د لوی او بخښونکي خدای په نامه. السلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د بیولوژي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د بیولوژي درسونه مو د سره درسره لیدلي وي. که غواړئ ګران زده کوونکو درسونه درسره د دې چینل نه زده کړئ، نو کوشش وکړئ درسونه د سر نه شروع کړئ او په چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ پلې لیستو ته. هر فصل هر درس مو چې خوښیږي د لومړي درس نه درسره وګورئ، هم په پښتو هم په دري ژبه. په کومه ژبه چې تاسو خوښیږي، مورنۍ ژبه هم هر چی چې دا خو څه رقم زده کوی شئ، هماغه چې نه په هماغه ژبه زده کړئ. ګران زده کوونکو، نن موږ له خیره راغلي یو د بیولوژي دریم لوست تشریح کوو. ګران زده کوونکو، موږ په دویم لوست کې د بیولوژي په تاریخچې باندې وغږیدو او هغې کې چې کوم علماو کار کړی و، هغه د مکتب کوم د مکتب کتابونو چې کوم علماو نومونه اخیستي وو، د هغې نومونه مو واخیستل، د هغې باندې وغږیدو. هیله ده چې تاسو هم د هغې مهم ټکي درسره لیکلي وي، روزمره درسره تکراروئ، انشاءالله تعالی په امتحانو کې هم ډېر په درد خوري. ګران زده کوونکو، تاسو خو هلته تاریخچه ولیدله، تاریخچې کې مو ولیدل چې ډېرو علماو هلته کار کړی دی. آیا دې علماو دا ټول شیان په خوب کې لیدلي وو، دا نظریې ورکړي دي او که نه دې کار کړی، زحمت یې کاږلی، دا کار یې کړی. بعضې موږ داسې نظریې لرو چې موږ وایو چې دې عالم باندې مثلا ماړه نیوټن باندې ماړه راوغورځېده او بعد د هغې نه دې تیوري پیدا کړه. نه، دا د هغې نه هم ډېر مخکې هوښیار و، ډېر درسونه او ډېر کتابونه یې ویلي، که نه داسې مڼې او داسې تیږې موږ او تاسو باندې ډېرې راغورځېدلې دي، خو موږ هېڅکله دا ځان سره فکر نه ده کړی چې ولې راغورځېدلي، ولې چې موږ دومره علمیت، دومره کتاب او دومره شیان نه دي ویلي چې هغې ته فکر وکړو چې دا ولې په موږ راوغورځېده. صحیح ده. خو بعضې علما د دې لپاره چې هغه موضوع لږ دلچسپه شي او خلک ورته ډېر ښه متوجه شي، نو دې لپاره یو قصه ترې جوړوي. لکه موږ په د 12 صنف کیمیا کې موږ فرض مثال چې بنزین په نوم واخلو، که نه بنزین مثلا موږ دې باندې ډېر پیژنو چې هغې کیکیولي د دې نظر داسې ورکړی چې ما په خوب کې شادیان ولیدل شي او بل لاسونه نیولي دي او همدغسې تاویږي، یا موږ وویلی چې داسې ویلي وو چې مار چې دا خپل لکۍ په خوله کې نیولې وه او همدغسې تاوېده. نو دا قصه مشهوره شوه، بنزین ټول خلک پیژني. ډېرې خبرې هلته نورې دي، الکان، الکین، الکاین کې همداسې نور مرکبونه دي، په عضوي کیمیا کې نور همداسې نور په هغې کې غیر عضوي کیمیا کې، اما د هغې نوم دومره زموږ صحیح نه ده زده، خو د بنزین نوم هم ښه زده ده، په دې چې د هغې قصه لکه جالبه ده. نو دې لپاره ګران زده کوونکو، هغه علماو چې همداسې لنډې قصې یا د خوب قصې یا د تیږې غورځېدل یا نورې قصې منځته راوړي دي، دا دې لپاره چې موږ ښه هغه درس زده کړو، نه دا دې چې هغې ته خدایي دا کار کړی، هغې دا کار خدایي نه ده کړی، ډېر زحمت یې کاږلی ده او دې چې ته رسېدلی دي. ګران زده کوونکو، هدف مې نن درس دا ده چې موږ او تاسو علمي میتودونه وایو، یعنې د تحقیق میتودونه وایو. څه رقم یو عالم میتود جوړوي، یا فرض مثال په کم طریقې باندې یو شی ثبوتوي، یو شي پسې ګرځي او هغې ته قوانین جوړوي، یا یو قانون په دنیا کې څه رقم منځته راوړي، یو اختراع څه رقم کوي، دې باندې موږ او تاسو نن غږېږو ګران زده کوونکو. یعنې دومره علماو چې موږ وویل چې بعضې راغلل، مثلا رایبوزوم یې کشف کړه، بل راغی لایزوزوم یې کشف کړه، بله راغی مثلا وایرس یې کشف کړه، بله راغی واکسین یې کشف کړه، دوی څه رقم کشف کړل؟ آیا مخ نه تېرېدل دې دوی هدف ودروه؟ ورته ویلې زه وایرس یم او موږ ته یې ځان نه ښود، د دې لپاره دې کشف کړه؟ نه، داسې کوم حساب نه ده شوی، دوی د تحقیق کړی ده، کار یې پرې کړی ده، اخرچ یې کړي دي، ثبوت کړي دي ګران زده کوونکو. نو نن موږ راځو د تحقیق مراحل څېړو او ګورو. ګران زده کوونکو، علمي میتودونه چې دي هغه لکه زینو غوندې، زینې پتو غوندې، یعنې زینې دا د زینو پلو غوندې دي، یعنې کله چې موږ مخ ته ځو باید لکه زینې ته چې زینو باندې چې پاس پورته جګېږي، هماغسې باید لومړۍ پایه، دویمه پایه، درېیمه پایه، څلورمه پایه په نظر کې ونیسو تر څو ځان بام ته یا هغه بل منزل ته ورسوو. نو دې لپاره دا هم په یاد وي چې دا مراحل چې دي د زینو په شکل دي. ګران زده کوونکو، کله چې په دنیا کې یو عالم نظر ورکوي، د نورو علماو لخوا په ډېره بېرحمۍ باندې په هغې حمله کېږي او دا کوشش دا کوي چې د هغې نظریه رد کړي. ولې دا سوالونه ترې نه کوي چې هغې نظریې کې مثلا نواقص موجود دي یا نواقص ورته پیدا کوي تر څو دا نظریه رد شي، او کوم ټول یا که رد هم نه شي، هغه کوم سوالونه چې ځان سره دي لري هغه سوالونه باید جواب شي. که جواب شي هغه تیوري چې دی عالم ورکړی ده هغه به قانون شي، هغه به قضیه شي، ټول جان کې به عملي شي. او که داسې نه شو، سوالونو ته جوابونه ورنه کړل، نو دې لپاره هغه ردېږي. ډېر داسې مثلا نظریات دي په دنیا کې همداسې موجود دي، علماو ورباندې کار کړی ده، اما د لوی سازمانونو څخه نه دي قبول شوي، په دې چې هلته کله ترې پوښتنې کېږي، بعضې سوالونو ته صحیح جواب نشي ورکولی، مثلا یو چاته به ضرر وي، هغه ضرر نشي حلولی، نو دې لپاره هغه خبره ردېږي. یعنې ډېر نظریات دي، مثلا داسې خبرې مثلا په دنیا کې راوځي
چې یو عالم زی مثلا سازمان ته خبره کوي، علمي سازمانو کې خبرې کوي، خپل نظریه بیانوي، هغې د علماو خوانه ورنه پوښتنې کیږي، دوی د صحیح ځواب نشي ورکولی یا بعض ځینې نواقص لري، نو دې لپاره هغه نظریه ورته ردوي او ورته وایي چې دا تحقیق چې تا کړی ده دا ناقص ده، دغه جانب حل کړه در سره، تر چې حل کړي نه د عملي نه کړي. هم دې ته وایي عملي نه کړي، هم یې مملکت ته خبر ورکوي چې دغه عالم دغه کار کړی ده، تاسو باید دا حمایت په دغه عرصه کې نه کوئ تر څو چې موږ درته نه وي ویلي چې دا خبره صحیح ده او که غلطه ده، ولې چې دې کې بعضې خبرې دي د صحیح جواب نشي ورکولی. نو همدې لپاره ګرانو زده کوونکو دې لپاره چې موږ او تاسو په یو علمي تحقیق مخته لاړ شو او یو شی وغواړو ثبوت کړو، یو شی وغواړو منځته راوړو، نو موږ باید مراحل زده وي چې څه رقم مخته لاړ شو. آیا یو شی په خوب کې وګورو سبا راشو چغې وکړو دا شی موږ ثبوت کړی، بل ورځ راځي موږ نه سوالونه کېږي، ګورو چې شی هم نه کېږي. لکه موږ یو څه وخت مخکې د کرونا وایرس کې یو بعضې واکسینونه خپله جوړ کړي ول، هر چاته مو ورکول، هر چاته مو ورکول، اخر چې عالم ویوړو هلته مثلا ویوړو کېنوئ چې دا څه رقم کشف کو، بس نه پوهېده چې څه رقم یې کشف کړی دی، یا دغه شیان چې تا یو ځای کړي دا څه رقم حاصل لري، دا څه رقم حاصل لري، ولې دا کار کېږي، په هغې باندې نه پوهېده. خیر دی اوس یې دومره کار خو یې کړی چې خلک ډېر ترې خوشحاله وو، خلکو لږ اعتماد په ځان هغه کړی و، هغه واکسین به یې چې واچو ډېر به خوشحاله ول، فکر به یې کوو چې جوړېږو، هماغه خپله چې موږ داسې فکر کوو چې موږ جوړېږو، نور موږ فرض مثال د مرض غلبه نه کوي، موږ معافیت قوي کېږي او موږ نه مریضېږو او د مرض په مقابل کې زموږ دفاعي سیستم قوي کېږي. نو ګران زده کوونکو نن راځو دې ته چې دغه علمي مراحل کم دي. اول خو همدا زده وي ګران زده کوونکو چې علمي مراحل د تحقیق چې دي عموما 6 دانې دي، یعنې موږ به 6 مراحل 6 زینې نه تیر شو تر څو خپل هغه اصلي مقصد ته ورسېږو. هغه 6 مراحل به زموږ د کانکور لپاره دانه دانه زده وي. اول خو دا په یاد شي دا فصل د 10م صنف لومړی فصل ده، یعنی نن درس چې زموږ درس یې 10م نه ده شروع چې اوس 10م صنف شروع کړي، ټول هغه وګورئ، نه درسونه زموږ عمومي دي، انشاءالله بیولوژي چې کله درته خلاصون ټولې بیولوژي نه به دې زده وي، 2م 8م 9م 10م 11م 12م انشاءالله. خو دلته نن درس چې وایو موږ د 10م صنف لومړی فصل وایو چې هغه د تحقیق طریقې دي چې څه رقم یو عالم تحقیق کوي. 6 مراحل مې درته ویل لري، هغه 6 مراحل عبارت دي لومړی خبره چې ده د سوالونو کول یا د سوالونو منځته راوړل یا د سوالونو جوړول. اوله خبره سوالونه جوړو. کله چې موږ سوالونه جوړ کړل ځو دویمې مرحلې ته چې هغه لیدل دي یا مشاهده ورته وایي یا کتنه ورته وایي. دریمه مرحله ګران زده کوونکو فرضیه جوړول دي یا فرضیې جوړول دي، فرضیه جوړو، خبرې جوړو، تیوریانې جوړو. څلورمه مرحله همدغه تیوریانې چې موږ جوړې کړي دي هغه تحلیلوو، تحلیل مخته بوځو. کله تحلیل وکړو ځو 5مه مرحلې ته، همدغه کوم تحلیل چې موږ کړی دی دې نتایج لاسته راوړو، یعنې د فرضیې چې کوم موږ تحلیل کړي د دې فرضیې نتایج لاسته راوړو. 6مه مرحله عبارت د ګران زده کوونکو د راپور جوړول چې ډیره مهمه برخه ده او آخري برخه ده. نو ټول مراحل څو دانې شول؟ 6 دانې. د سوالونو جوړول، مشاهده، فرضیه جوړونه، تحلیل کول د دې فرضیو او د نتایج لاسته راوړل د دې فرضیو او همداسې د راپور جوړول. لومړی مرحله ګران زده کوونکو په دې کې ډیره مهمه ده. ټول مراحل مهمه دي خو کله چې تحقیق شروع کیږي د لومړۍ مرحلې نه شروع کیږي او هغه چې د سوالونو جوړول یا د سوالونو منځته راوړل راتلل. کله چې ګران زده کوونکو یو شی کې موږ ته سوال پیدا شي بعد دغه نه موږ پسې ګرځو. کله چې سوال موږ ته پیدا نشي چې څه ورپسې وګورو، یو شی ته هیڅ ورسره مخ شوی نه ته تحقیق ولې وکړي، نقطه ځان سره مثلا داسې فکر کوي، ځان سره فکر کوي چې ځان ته سوال درته پیدا کیږي چې دا د ونو پاڼې چې دي په ژمي کې مثلا یا په مني کې زیړیږي او په بهار یا په پسرلي کې چې کېږي شنه کېږي، شین رنګ لري او پس وخت چې پې تېرېږي منه چې پې راځي زیړږي. دا ولې؟ یا ولاړې اوبه سړی مریضوي او روانې اوبه سړی نه مریضوي، علت یې څه شی ده؟ ولې؟ یا بعضې میکروبونه موږ مریضوي، بعضې میکروبونه موږ ته ګټه رسوي، علت یې څه ده؟ بعضې میکروبونه موږ سره ښه ژوند کوي، بعضې میکروبونه موږ ته مثلا چې کوي موږ سره دښمني کوي، یعنې بدن ته نه موږ مریضوي، علت یې څه ده؟ صحیح ده. دغه سوالونه موږ ته پیدا کیږي. کله چې سوال پیدا شو دا د دې باعث کېږي چې موږ لاړ شو تحقیق وکړو، موږ ورپسې وګرځو. صحیح ده. نو دې لپاره لومړۍ مرحله موږ ته مهمه ده. کله چې سوالونه موږ ته پیدا شي ګران زده کوونکو دویم مرحله شروع کیږي. دا سوالونه ټول خپل لیکو چې څه سوال ده، بعد دغې نه دویم مرحله ده چې هغه کتنه یا مشاهده ده یا لیدل دي. دویمه مرحله کې ګران زده کوونکو موږ ځو هماغه شي باره کې چې موږ سوال شوی موږ ته پیدا شوی ځو هماغه چې کوو تحقیق د هغې باره کوو، یعنې هغې باره کې موږ هغه ګورو. تنه لیدل د هدف نه ده ګران زده کوونکو چې تنه وګوره په سترګې وګوره،
صحیح ده چې موږ یو تحقیق وشی کوو ډېر پکې لیدلو نه استفاده کوو خو دلته هدف د پنځه ګونو حواسو څخه ده یعنې که دغه شی چې موږ تحقیق کوو که خوړل کېږي ویې خوره لږ که بوی کېږي بوی یې کړه که اواز لري اواز یې وګوره که مثلا لمس کېږي لمس یې کړه او که لیدل کېږي ویې ګوره یعنې پنځه واړه حواس یې په کار واچوه او دغه جسم په باره کې چې تا ته کوم سوالونه پیدا شوي دي هغه تحقیق کوه ویې ګوره کله چې دا کار تا وکړه ښه د تحقیق خبره خلاص شه لاړ شه کلاره چوکۍ کې کښېنه کتابچه او قلم دې راواخله اوس دا علتونه چې تا د نظره څه باعث د دې شوی دی مثلا دا علتونه څه دي چې دغه کار شوی دی هغه کوم علتونه چې کوم علمیت تا ته خدای درکړی دی کوم علمیت دی چې پیدا کړی دی د هغې علمیت په اساس باندې هغې ته ځوابونه ولیکه چې شاید دغه خبره چې داسې ده شاید د دې د وجې شاید د دې وجې دغه ټول شاهدونه ځان سره ولیکه چې کومې خبرې تا ته دي یعنې تا ته ذهن کې ګرځي چې علتونه به یې دغه دا ټول در سره قطار کړه ضرورونه د ګران زده کوونکو چې دغه شاهدونه یعنې دغه فرضیې چې تا اوس ورته ولیکلې د فرضیې سازي چې تا وکړله چې علت به یې دا ټولې سمې وي امکان لري ټولې غلطې وي امکان لري چې ټولې صحیح وي امکان لري چې څو دانې پکې صحیح څو دانې پکې غلطې مشکل نه ده خو ټول شیان چې تا یعنې ته فکر کوې چې علت به یې دغه شی وي هغه شیان در سره ټول ولیکه کله دې چې ټول ولیکل ګران زده کوونکو تا فرضیه سازي پوره شوه ټول علتونه چې تا په ذهن کې ګرځي چې دا به علتونه هغه ولیکه دا فرضیه سازي شوه څومره مرحلې ته څلورمې مرحلې کې ګران زده کوونکو اوس موږ راځو دغه خپله فرضیه چیک کوو تحلیلوو دغه فرضیې چې دا 100 دانې یا 20 دانې یا 50 دانې موږ هلته لیکلي چې دا علتونه اوس دا ټول تحلیلوو دانه تحلیلوو هر کم باندې غږیږو چې دا اول خبرې ته راځو چې موږ ویلې چې دغه به علت هغې علت پسې ګرځو چې د علت ده که نه ده که دا علت و یا دې ورسره ارتباط لرو ټکمار وهو چې دا هم پکې شته او که علت یې نه چلیپه کوی نه دا علت نه ما نظر ورکوو خو دا نظر صحیح نه ده په دغه اساس باندې دا صحیح نه راځي بله خبره ته مثلا راځو چې دا خبره یعنې د دې وجې هغه ورته ګورو بله ټول دانه ټول شی کوو تحقیق کوو دا هم په یاد وي باید ګران زده کوونکو کله چې موږ تحقیق کوو باید د هغې وسایل هم موږ سره وي داسې نه کېږي چې مثلا موږ سره وسایل نه وي او یو تحقیق هم شروع کړی مثلا یو باکتریا یو وایرس په باره کې موږ غواړو تحقیق وکړو مایکروسکوپ را سره نه پاینکو باندې پیدا کوي بیا امکان نه لري چې پاینکو ورپسې وګرځي یا عینکې در سره وي او ته به د هغې په زور باندې وګرځي ورپسې او وایي چې دا زه پیدا کوم همدې لپاره ګران زده کوونکو بعضې شیان چې په دنیا کې مثلا نوي منځته راځي افغانان یا د افغانستان یا همدغسې وروسته پاتې مملکتونه د هغې تحقیق نه کوي هغې باندې نه غږېږي تاسو به ډېر لیدلي د افغانستان ډاکټران یا زموږ ډاکټران چې دي هغې همیشه چې وایي امریکا داسې وایي امریکا ډاکټران داسې وایي د دغه مملکت ډاکټران داسې وایي خپله نه وایي چې دغه کار ما وکړه دغسې کېږي ولې چې هغې سره وسایل نشته کرونا وایرس مثلا په ټوله دنیا کې راغی افغانانو مثلا مطالعه نه کړ سره رقم چې کوم مملکتونه ورپسې ګرځېدل مثلا هندوستان او انګلستان او امریکا او نور مملکتونه پرمختللي مملکتونه د مطالعه کول چې وسایل ورسره ول هغه وایرس لیدی شو ساختمان د هغې ولیده د میکانیزم د هغې د مرض راوتللو ولیده ټول دانې ورته ولیده بعد د هغې نو هغې د نظر ورکړه کله چې نظر به ورکړه هغه نظر به موږ هم تاییدوو هغه نظر به موږ هم بیانوه هر ورځ به چې نظر بدلیده موږ به هم ورسره زر چیک بدل کړه علت دا و چې موږ سره وسایل نه ول نو دې لپاره بعضې شیان ګران زده کوونکو کله چې موږ تحقیق کوو باید موږ سره د هغې وسایل موجود وي نو دلته چې موږ فرضیې منځ سره وړي دومره وسایل باید وي چې هره فرضیه موږ دقیق اوس مطالعه کوو چې دا خبره ده که نه ده داسې نه ده چې وسایل موږ سره نه وي او هغې نه راسن تېر شي او اصلي خبره هم هغې کې وي صحیح ده نو فرضیې چې موږ چیک کړل دانه څلورم مرحله کې چیک کوو دانه ټول فرضیې خپل چیک کوو تحقیق کوو ګورو چې کومه صحیح ده کومه صحیح نه ده کوم زموږ د خبرې پورې اړه لري کومې اړه نه لري دا ټول هم چې خلاصې کړي ټول هم چې مطالعه کړلې زو څوم مرحلې ته پنځم مرحلې ته په پنځم مرحلې کې ګران زده کوونکو اوس دغه نتایج راټولول دي د دې فرضیې یعنې موږ کله چې تحلیل شروع کړو هغې کې بعضې خبرې رد شوې او بعضې خبرې څه شوې صحیح شوې دغه صحیح خبرې راخلو ټول چیک کوو ټول نتایج راباسو چې د دې خبرې نتایج څه شول یعنې موږ دغه سوال چې موږ ته خلق شوی و د سوال جواب څه شو ښایي دا جواب راخلو خپل نتایج لیکو کله نتایج موږ راوباسو هغې نه شپږم مرحلې ته ځو او ترې څه جوړو راپور ترې جوړو دغه راپور چې ده زموږ اساسي کار ده دغه راپور چې زموږ اصلي تیوري ده هغه کومه خبره چې موږ اول سوال ته پیدا شي د هغې اصلي جواب ده چې موږ اوس راوبیسته دا راپور باید ګران دوستانو ډیر اوږد نه وي او ډیر باید دقیق وي اوږد په دې نه وي چې ټول قسم باید نه وي لیکلي پکې دانه حتی که تاسو کولی شئ د چارچونه یا فرض مثال د ګرافونو ترې استفاده وکړئ چې زر یو څوک پرې پوه شي چې هدف څه شی ده دا به ډېر ښه شي یعنې راسن داسې ګرافو کې زموږ تاسو به لیدلي چې یو ګراف یو چېرته یې راسن سترګې پرې لګو اجي ټول نقطې ګورو یعنې ډېر زر پرې هدف ته رسیږو
اما که همداسې یو چاته بیانو لږ وخت نیسي یا صحیح نه ګوري دې لپاره نو دې لپاره هر رقم چې کوی شي کوشش وکړي چې صحیح او دقیق وي او څوک زر پرې پوه شي. کم شیان چې هغه نتیجې ته راباسلې هغه دانه دانه ولي چې دغه خبره ده نور بعد دغې نه بیا هغه بینالمللي کنفرانس ته مخته کوي چې دغه کار و د دنیا کې تر اوسه نه و تر اوسه منځته نه و راغلی څوک پرې نه پوهېدل دې کې ما تحقیق کړ د مروي سجلت دغه شی ده. هغې دو هم کوشش کوي چې په هر طرف باندې هر طریق باندې در طرد کړي یا سخت سوالونه نه وکړي یا کوم سوالونه چې ورسره دي هغه هم د دنیا نابغهګان دي هغې د نه پوښتنه کوي ته به تا دومره تحقیق ده چې کړی فرضیه سازي ده چې کړې ده د هغې ته نتایج د لاسته راوړي دي ټول سوالو سره هلته مخ شوی ځان سوالونه کړي دي بیا هغه د حل کړي نو د دې ځوابونه په دلیل سره ورکوي. کله چې ته په دلیل سره د ټول ځوابونه ورکړي او قناعت حاصل کړي هماغه شو چې دا دغه قانون چې شو دغه فرضیه چې شو قانون شو بعد د دې نه قضیه شو او بعد د هغې نه هغې د خوا نه منل کېږي او دا قانون د تا په نوم شو. ان شاء الله ورسېدی نه دې ته موږ چې وایي د تحقیق میتودونه یعنی یو شی داسې نه چې په خوب کې وګورئ سبا راشي ولا دمه کشف کوي ولا داسې کېږي ولا هسې کېږي. بعضې خلک دي که نه د ژوند قوانین خوب ته پرېږدي کله چې خوب وګوري وایي دغسې کېږي نو دغسې کېږي نو دغسې شوی ده ښایي یعنی ژوند کې موږ همداسې هغه کوو ژوند کې موږ همدا کار کوو ژوند هر خبرې ته موږ که دغسې متوجه اوسو دغه خبرې موږ ځان سره راوړو یعنی اول سوالونه موږ ته کله خلق شي بعد د هغې لاش مشاهده وکړو مشاهده هم چې وکړو فرضیې جوړې کړو فرضیې هم چې جوړې کړې تحلیل لره فرضیه وکړو ټول هم چې وکړو نتایج لاس آخر راپور جوړېږي چې هېڅ خبره هم نشته یا ثبوت شو دا خبره دغسې ده. صحیح ده ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن درس د دې لپاره چې رویخاني کوي یا نور کنکورین ټکي په نظر کې ونیسئ کولی شي چې د لسم صنف لومړی فصل در سره وګورئ ټول میتودونه دانه دانه ټول تشریح شوي دي هغه هم در سره وګورئ او بعد د هغې نه که کوم نورې خبرې پکې وي هغه هم در سره مطالعه کوئ میخانیک کوي مهمې خبرې انشاءالله ما درته وکړلې او کوشش وکړئ دا ویډیوګانې نور ملګرو ته مو رسوئ او خپله هم ترې ښه ګټه واخلئ او نن در څه دومره بس ده ښه ورځ ولرئ په مخه.